چا چې مومن قصدن قتل کې ابد الابد بلا په جهنم کې پروت او تعالی هغه د قتل اسباب برابر کړه هغه د قتل کې یا وجل یو چاره په مشرق کې یا په مغرب کې او تا دلته په حجره کې ور باندې سور برابر کې چې صف باندې وکي چې دا ظالم خو دې جن ختم کې لری کې تقبل په دې قتل کې وسره علی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي دریم سبب اساسی بنیادی چې انسان رب العالمین په قهر کېږي په غوسه کېږي هغه څه ویل کېږي دی لا چې سړی مؤمن قتل کی څلورم النفرت عن دین الاسلام د اسلام د دین نه نفرت کول قران کې الله عزوجل په دې باندې تصریح کړي یو سړی به تور مثال د حق پرستو دشمنی کوي یو سړی د صحابه کرامو دشمنی کوي یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو دشمنی کوي یو سړی د عمر بن الخطاب د دشمنی کوي یا نفس په یوځای کې حق پرست جماعت د ابو سره ته دشمنی وکړه نتیجه بدای چې الله عزوجل بخپل قهر تعالی متوجي کی غضب تعالی متوجي کی شرین تعالی وای شر پسند تعالی وای قران تعالی وای شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فرمایي چې د سړي د ایمان د نقص د اسلام د ماتېدو لپاره ډېر اسباب دي به تور مثال انسان چې شرک وکړي الله عزوجل ناروا واسطه وګڼلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین ناقص وګڼلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین سره بغض وکړي سحر له حلال ویلي قران په قاصوراتو کې وګرځولو دین د اسلام دی وخت پورې خاص کې د اسلام د دین نه بعض خلک مستثنا کړو د رب العالمین د ربوبیت نه انکار وکړو ملائکه د رب العالمین لوري نه وګڼلې قران د الله کلام نه غنلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری صحابه کرام له کنزل وکړه د قیامت نه منکر شو او په دې سببونه کې یو سبب دا ذکر کړی دی ان نفرت عن دین الاسلام سړی د اسلام د دین نه نفرت وکي د اسلام سره دښمنی وکي د حق پرستو سره دښمنی وکي د هغوی سره بغض وکي ودا سړی د په ځان باندې پوهیږي چې اسلام نقص دی او دې سره د رب العالمین د خوا قهر متوجه دی